بل دې ورځو کې تقریبا لږې ورځې پاتې دي په دې ورځو کې پکار ده چې موږ صلات تسبیح خامخا وکړو صلات تسبیح چې اکثر دا خلک ورته اوږد مونځ وایي څه ورته وایي اوږد مونځ دا صلات تسبیح چې موږ خامخا په دې ورځو کې وکړو په دې رمضان مبارک په دې ورځو کې ځکه نبی علیه الصلاة والسلام حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته فرمایلي خپل تره ته وی عباسه زه تا ته یو عمل ښیم چې ډېر زیات بهتر عمل دی او کو کېږي نو ته روزانه دا عمل وکړه کو کولی شي دا عمل روزانه وکړه کو روزانه یې نشي کولی د جمعې په ورځ خامخا وکړه کو د جمعې په ورځ یې نشي کولی په میاشت کې یو ځل خامخا وکړه کو په میاشت کې نشي کولی په کال کې یو ځل یې خامخا وکړه کو په کال کې نشي کولی په ټول عمر کې یو ځل خامخا وکړه صلات تسبیح ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام یاد کو دا ابو داود شریف حدیث مبارک ته په صلات تسبیح سره الله تبارک وتعالى لس ګناونه انسان ته معاف کوي سو ګناونه لس ګناونه کم کم حدیث مبارک کې راځي مخکنی ټول ګناونه مخکنی څومره چې مخکې ګناونه را روان دي دا ورته الله تبارک وتعالى ټول معاف کوي ورستنی ګناونه ورسته چې څومره د دې انسان نه ګناونه شي ورته الله تبارک وتعالى ټول څه کوي معاف کوي زاړه ګناونه ورته الله معاف کوي نوی ګناونه په الله تبارک وتعالى معاف کوي هغه ګناونه په انسان ته الله معاف کوي چې کوم په غلطۍ سره شوي وي هغه ګناونه په الله تبارک وتعالى معاف کوي چې کوم انسان په قصد سره کړي هغه ګناونه په الله تبارک وتعالى معاف کوي چې چا په پټه کړي دي هغه ګناونه په الله معاف کوي چې چا ښکاره په ننداره کړي دي هغه ګناونه په الله معاف کوي چې کوم واړه دي هغه ګناونه په الله معاف کوي چې کوم غټ دي حدیث مبارک کې راځي دا لس ګناونه په الله تبارک وتعالى معاف کوي حدیث مبارک کې راځي او الله تبارک وتعالى په د انسان ګناهونه معاف کوي اگر چې د شګو برابر ولي نه وي بل روایت کې راځي او الله تبارک وتعالى په د انسان دومره ګناهونه معاف کوي څومره چې په تمام دنیا کې ته قیامت پورې انسانان راځي د آدم علیه السلام نه والا تر قیامت پورې څومره انسانان مخلوقات چې دي دومره زیات ګناهونه د انسان الله تبارک وتعالى په دا ټول څه کوي معاف کوي دا په کوم منسره په صلات تسبیح سره په صلات نو چې د رمضان مبارک په دې اخرو شپو کې دا مونږ خامخا وکړو طریقه ډیره مختصره